السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به درته د رمضان د اشعارو ځینې اړوند دعاګانې وړاندې کړم. یعنې د اشعارو لپاره داسې په حدیث کې نقل شوي نه دي چې همدغه مشخصې دعاګانې کولی شئ نورې دعاګانې پکې هم ووایئ، خو علماو ورته ځینې دعاګانې نقل کړي دي خو په حدیث کې نه دي نقل شوي. یعنې تاسو هم کولی شئ چې هر ډول دعاګانې پکې ووایئ. په لومړۍ اشاره کې د الله رب العزت رحمت دی، په دویم اشاره کې د الله رب العزت مغفرت دی، او په دریم اشاره یعنی اخیری لسیزه کې د رمضان المبارک په دې لسیزه کې الله رب العزت خپل ګناهګار بندگان د اور څخه خلاصوي. د دې لسیزو ځینې دعاګانې عبارت دي له لومړۍ اشاره: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وای ای زما ربه ما وبخه و ما رحم وکړه، ته تر ټولو بهتره رحم کوونکی. همدارنګه بله دعا: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، و یا ژوندي ذاته یا نظام چلوونکي ذاته ستا په رحمت باندې امداد غواړو. دوهمه اشاره: استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، وای زه له الله نه د ټولو ګناهونو بخښنه غواړم، څوک چې زما رب دی او د هغې لوري ته رجوع کوم. همدارنګه بله دعا: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، وای له هغه لوی او عظمت والا الله جل جلاله نه بخښنه غواړم چې بې له هغه بل د عبادت وړ نشته، ژوندی دی، د کائناتو تدبیرونکی دی، او زه هغه ته توبه وباسم. درېیمه اشاره: اللهم اجرني من النار، وای ای الله ومې ساتې د اور څخه. همدارنګه بله دعا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، وای ای زمونږ پروردګاره د دوزخ له عذابه مو وساتې، د هغه عذاب سخت او همیشنی دی، هغه ډېر ناکاره استوګنځی او قرار ځای دی. دغه یو څه ځینې دعاګانې وي چې درته مې برابرې کړې وي او تاسو لپاره مې وړاندې کړي. کولی شئ له نورو دعاګانو څخه پکې هم استفاده وکړئ. یعنې د مشخص په حدیث کې کومې دعاګانې نه دي راغلي د اشرې لپاره، نو کولی شئ هر ډول دعا څخه پکې استفاده وکړئ. هیله ده چې دغه دعاګانې در سره یادې کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.